بسم الله الرحمن الرحیم. ما ته ډیر افغانان ایمیلونه کا یا میسجونه کا یا زنګ راته وی او یی چې ما ته د کاناډا د سفارت څخه ایمیل راغلی دا ما ته وګوره چې دا اصلي دی که جعلی. نو د دې لپاره یوه لنډه فارموله دا ده که چیرته په ایمیل په آخر کې .GC.Ca و هغه د کاناډا د رسمي حکومت ایمیل دی او که چیرته په آخر کې .GC.Ca نه و یعنی دومین آخر .GC.Ca نه و نو هغه ایمیل جعلی دی او هغه د کاناډا د حکومت ایمیل نه دی. که چیرته تاسو په کاناډا کې د ننه ویزې ته اپلای کړی وي یا PR ته اپلای کړی وي یا نورو اپلیکیشنو ته اپلای کړی وي یا نورو شانو ته اپلای کړی وي نو تاسو ته باید د CIC.GC.Ca څخه ایمیل راشي او که چیرته تاسو په بهر کې وای د کاناډا نه بهر وای او په سفارتو کې هم کارونه په پروسس کې وي نو تاسو ته باید د international.gc.ca څخه ایمیل راشي. international.gc.ca څخه ایمیل راشي چې هغه د کاناډا د دولت انټرنیشنل ایمیل ادرس دی. نو که هر مخکې هر څه لیکلي وي پروا نه کوي ځکه چې د حکومت ډېر زیات ایمیلونه دي مګر ډومین نیم په آخر کې باید .gc.ca وي. نو که چیرته .gc.ca نه وي که په جیمیل باندې وي هارټ میل باندې وي یا په هر رقم بل ایمیل ادرس باندې جوړ شوی وي هغه ډومینونه د اعتبار وړ نه دي او نه باید ورته ایمیل ته ځواب ورکوي یا باید پیسې ورونه لګوي فورمونه ورته جمع نه کوي او انټرویو ورسره ونه کوي او هیڅ قسم ته د هغو په خبرو باندې عمل ونه کوي. یوازینی د اعتبار وړ ایمیلونه چې دي هغه .gc.ca دی د هغو مخکې کیدی شي یا CIC.GC.Ca وي او یا international.gc.ca وي مګر ډومین په آخر کې باید .gc.ca راغلی وي. GC means Government of Canada او .ca means Canada. مننه.